سلامونه علیکم هیله ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت په جامو سنبال اوسئ د بلال ضیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اکثره ملګرو پوښتنه کړې وه چې آیا موږ کولی شو امازون شروع کړو، د امازون د شروع لپاره څه پکار دي، څنګه کار ترسره کیږي او بالاخره موږ څنګه په امازون کې بریا ته رسیږو. نو دا ویډیو د دغه سفر لومړنی کلیپ دی. که تاسو غواړئ په راتلونکي کې د امازون په اړه په مختلفو پروګرامونو برنامو باندې خبر شئ، نو له یاده وباسئ چې زما یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او د زنګولې بټنه یا رنګ در سره کلیک کړئ تر څو وشئ کولی تاسې معلومات لاسته راوړئ او له نورو زر خبر شئ. راځئ نن په دې غږیږو چې څو سوالونه ډېر زیات مهم دي چې تاسې باید د امازون په اړه په هغه پوه شئ. تر ټولو لومړی چې تاسې په دې باید پوه شئ چې اصلا امازون دی څه شی. امازون یو آنلاین ډول سټور دی، یو آنلاین سټور دی چېرته چې موږ او تاسې فروشات ترسره کوو، چېرته چې موږ او تاسې دوکانداري کوو. موږ دوه ډوله دوکانداري لرو، یو فزیکي دوکانداري ده، یو آنلاین دوکانداري ده. نو دلته موږ او تاسې په آنلاین ډول د نړۍ د هر کونج څخه دوکانداري ترسره کولی شو. ولې دا دوکانداري داسې هم نه ده چې اسانه ده. که تاسو چېرته مثلا په افغانستان کې منډۍ سره هر څوک بلد وي، منډۍ کې هر سړی دوکانداري نشي کولی، هر سړی پیسې نه ګټي. نو د هر څه لپاره خپل خاص شرایط دي، خپل خاص اصول دي. زه څو سوالونه ځواب وم، په دې سوالونو ځوابولو کې تاسو دا پته ولګي، تاسو ته دا معلومات وشي چې آیا امازون ستاسې لپاره غوره ځای دی او که نه. تر ټولو لومړی ستاسې بجټ، ستاسې بجټ د دغه بزنس دپاره څومره دی. نن سبا هر سړي دا شروع کړی چې امازون شروع کړئ، امازون شروع کړئ، امازون کې ګټه ده، امازون کې پیسې دي او میلیونر کېدل دی، دا د هغه دي. ولې دا هېڅ نشته. کله چې تاسې پیسې ونه لرئ تاسې نشئ کولی امازون کې ګټه لاسته راوړئ. کله چې تاسې عاید ونه لرئ، کله چې تاسې یو څه خرڅ نه کوئ، کله چې تاسې یو څه ونه پلورئ، نو تاسې هېڅکله عاید لاسته نشئ راوړلی. نو د ده لپاره تر ټولو مهم څیز چې دی په امازون کې هغه د بجټ یا د سرمایې درلودل دي. اولین څیز مثلا حد اقل تاسې باید تر $3000 پورې ولرئ، ځکه تاسې که په امریکا کې ناست د امریکا نه باندې باید ځان ته LLC یعنې جواز جوړ کړئ چې هلته د کار کولو اجازه ولرئ. ریسل سرټیفیکیټ باید واخلئ، ورسره خوا کې EIN نمبر ځان ته واخلئ، بینک اکاونټ سهولت جوړ کړئ چې دا خپله تقریبا شاوخوا تر $800,000 پورې مصرف رسي. دا هغه مصارف دي چې تاسې فقط د تجارت د شروع کولو لپاره ورکوئ، یعنې دا ستاسې لپاره کومه ګټه نه کوي. دا باید تاسې حتما ورکوئ. هر څوک چې امازون ترسره کوي دغه پیمنټ باید حتما ترسره کړي. ځان دپاره مثلا ورچوال ادرس واخلئ، رجسټر ایجنټ واخلئ، دا هر څه باید ځان سره ولرئ تر څو وشي کولی په ازاده ډول په امازون کې فعالیت ترسره کړي. دوهم دغه $2,000-3,000 نور ولې پکار دي او دا د شروع لپاره تاسې باید بیخي د یاده وباسئ، ځکه تاسې بزنس ته داخلې کوئ. که د بزنس نوم د رسک یا خطر سره یو ځای نه وی، نو تاسې به هېڅکله دا نشئ کولی چې څنګه عاید لاسته راوړئ. هر سړی به میلیونر وي، هر سړی به میلیاردر وي، نه. ولې هر څوک چې غواړي عاید لاسته راوړي هغه باید خطر د ځان سره ومني. د $2,000 ولې تاسې باید شروع کړئ، حد اقل یو څه ګټه لاسته راوړئ، ځکه امازون په تاسې باندې دوه ډوله فیسونه لري. کوم چې مثلا یو د میاشتني ډول باندې او کوم چې په پروډکټ بیس باندې تاسې فیسونه اخیستلی کېږي چې هر یو تاسې انتخابوئ، اکاونټ جوړوئ، پروفیشنل او انډیویژول، هغه په تاسو پورې نه لري. دا هره میاشت په تاسو باندې که تاسې فروشات کوئ که نه کوئ، که تاسې سیلز ترسره کوئ که نه کوئ، که تاسې عاید لرئ که نه لرئ، تاسې باید دغه فیس که پروفیشنل اکاونټ مو جوړ کړی وي $9 تقریبا شاوخوا باید ورکړئ. نو اوس راځو دې ته، که چېرته تاسې مثلا تر $3,000 $4,000 سرمایه لرئ، دا بزنس ستاسې لپاره یو ښه آپشن دی. ولې په کوم صورت کې؟ تر ټولو لومړی دغه پیسې چې تاسې کومې غواړئ په دې بازار کې باندې کوئ، د دې توقع باید بېرته زر ونه لرئ چې تاسې حتما مننه کوئ، ځکه پروډکټ دی، تاسې به غوره پروډکټ پیدا کړی وي، غوره پروډکټ به وي، ولې سیلز کېږي به نه، فروشات به نه ترسره کېږي، نو تاسې به سټاک وئ، تاسې به پاتې وئ امازون ته. نو د لپاره دغه پیسې دي، دا باید تاسې بیخي له یاده وباسئ. دوهم حد اقل تاسې وشئ کولی په انګلیسي باندې خبرې اترې وکړئ. تاسې وشئ کولی یو چا ته ایمیل وکړئ، تاسې وشئ کولی یو برانډ ته برانډ اپروول لپاره کوم برانډ ته ایمیل وکړئ، سپلایر ته ایمیل وکړئ، د هغوی څخه معلومات لاسته راوړئ. د هغې سره خوا خوا کې تاسې باید اوږدمهاله تعهد د ځان سره ولرئ تر څو دغه بزنس دپاره هره ورځ 2-3 ساعته ورکړئ، پروډکټ هانټینګ وکړئ، پروډکټ سورس هانټینګ وکړئ تر څو تاسې پروډکټ پیدا کړئ. پروډکټ خو پیدا کړو، پروډکټ پیدا شو، ښه زما کرایټیریا ده، کرایټیریا مطابق مې پروډکټ پیدا کړه. نو اوس به دغه پروډکټ اخلم د کوم ځای نه، په ما څوک خرڅوي، ځکه امازون کله چې تاسې نوی دا بزنس شروع کوئ ستاسې دپاره دا اجازه نه درکوي، تاسو دا اجازه نه درکوي، دا سهولت تاسو ته نه لري تاسو د هر څه خرڅ کړئ. ستاسې اکاونټ د لپاره اوپن نه دی. ولکه تاسې مثلا
بغیر د اجازه نه. مثلا اپل مک بک د تاسو کمپیوټر د داخله خرڅوي د مک بک اجازه نشته، د مک کمپنۍ اجازه تاسو نشته، اپل کمپنۍ اجازه نه لري تاسو سره تاسو باندې آی پی کمپلین راغلو، انټلیکچوال پراپرټي کمپلین راغلو، مال مو هم د منځ لاړو، پیسې مو هم د منځ لاړې. نو به تاسو دا کمپیوټر چېرته خرڅوئ؟ دا پروډکټ مثال په ډول دا پروډکټ به تاسو چېرته خرڅوئ؟ نو د لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسو سورس هانټینګ کې ډېر زیات زحمت وباسئ، هره ورځ 2-3 ساعته دې بزنس ته ورکړئ تر څو شي کال مخې ته لاړ شئ. راتلونکي 2-3-4 کلونو کې تاسو کولی شئ غوره ژوند ترې جوړ کړئ ځان لپاره، یو اضافه عاید منبع ترې جوړه کړئ. ولې یو څه چې په یاد وي دا ستاسو لپاره باید ډېره مهمه موضوع اوسي چې یو څوک ولرئ تر څو تاسو ته رهنمایي وکړي. هغه په موضوع کې په هر بزنس کې تاسو ته وایي چې په کومه لاره لاړ شئ، څه ترسره کړئ. که تاسو منیټور کوچ ونه لرئ، که تاسو هر څه په خپل سر ترسره کوئ، زه په دې اطمینان یم تاسو به حتما ناکامېږئ په دې بزنس کې. دا په اطمینان درته وایم. نو یو غوره کوچ د ځان سره ولرئ، په انګلیسي مو کار وکړئ، کمپیوټر مهارتونه مو زده کړئ، ایمیل لیکل زده کړئ، تاسو مثلا د کمیونیکیشن سکلز باید ولرئ، خبرې اترې باید وکړئ، تر څو هغه متقابل شخص چې په امریکا کې د چین کې د هر ځای کې چې دی هغه سپلایر چې هر ځای کې ناست دی هغه ته دا قناعت ورکړئ تر څو هغوی تاسو ته اپروول درکړي او تاسو د هغوی بزنس د هغوی پروډکټ په خپل سټور کې وپلورئ او مخې ته لاړ شئ. نو دا هغه شیان دي چې تاسو په لومړیو کې ډېر زیات اړتیا ورته لرئ، ضرورت ورته لرئ تر څو امازون د پیل نه مخکې ورباندې پوه شئ. مثلا هغه څوک چې راځي چې $500 لرم، مثلا تاسو ویډیوګانې په یوټیوب کې ډېرې ویډیوګانې لیدلې دي، مثلا راشئ ما سره کورس ووایئ $300 ماته کورس راکړئ، نور که $100 لرئ تاسو امازون شروع کولی شئ. او هغه وخت شروع کولی شئ چې ته مثلا همغلته په امریکا کې اوسئ، هغه ځایونو کې اوسئ کوم ځای کې چې سټور وي. که تا اوس ته په افغانستان کې ناست وئ د هغې ځینه مثلا د ډراپ شپینګ رسک ډېر زیات دی چې تاسې ترسره کړئ. نو د لپاره تر ټولو بهترین څیز دا دی، تر ټولو بهترین خبر دا ده چې تاسو د امازون په اړه په دې پوه شئ چې څنګه دا بزنس کار ترسره کوي، څوک تاسې رهنمایي کوي او څنګه تاسې له دې بزنس ګټه اخیستلی شئ. نو راتلونکي سیشنونو کې، راتلونکي ویډیوګانو کې زه لا نور په دې باندې غږېږم چې له کوم ځای پیل واخلئ، څنګه مخې ته لاړ شئ او څنګه بریا ته ورسېږئ. نو د لا نورو غوره ویډیوګانو لپاره همدا نن د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.